د صراف د پاره د کمیشن او د روپیو اخیستل څه حکم لري؟ کله چې ته صراف ته ورشي پیسې ورسره بدلوي نو صراف تا نه یوه اندازه روپۍ کاټ کوي، کمیشن درنه اخلي. د دغه پیسو بدلولو په وجې نو دغه پیسې اخیستل د صراف دپاره جایز دي که ناجایز، روا دي که ناروا. د دې مسلې په باره کې فقهای کرام لیکي چې دغه پیسې اخیستل د صراف دپاره جایز دي، د صراف دپاره دغه کمیشن اخیستل روا عمل دی، هیڅ قباحت په دې کې نشته ده. ځکه کله چې یو عالم ته ورشي، عالم نه چې ته مسلې پوښتنه کوي، که کتابت شکل کې تا ته جواب درکړلو نو څه ناڅه معاوضه دته جایز ده چې درنه واخلي، خو که لساني او په ژبې سره یې تا ته جواب درکړو، تقریري شکل سره یې جواب درکړو، بیا ورته پیسې اخیستل ناروا دي. په در مختار کې داسې ذکر شوي دي. نو د صراف دپاره هم دلته اوس پیسې اخیستل څه ناڅه کمیشن اخیستل روا دي، ځکه چې صراف دلته تا نه پیسې دا کمیشن د روپیو په بدل کې نه اخلي. دا صراف چې تا نه پیسې اخلي د مزدورۍ، د کتابت، د خپلې خواري د مصرف کولو په وجې باندې څه ناڅه معاوضه تا نه اخلي، نو دا ورته جائز ده. ځکه چې په در مختار کې داسې ذکر شوي دي: یستحق القاضي الاجر على كتب الوثائق والمحاضر والسجلات قدر ما يجوز لغيره كالمفتي فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان. دا مسله په فقهي مقالات کې شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثماني حفظه الله تعالی په جلد نمبر اول صفحه نمبر 201 او 204 کې تفصیلا ذکر کړی ده.